السلام علیکم ګرانو محترم وطنوالو په دې ویډیو کې غواړم درته د محمد بن موسی د فرمولې حل یا د فرمولې ثبوت په پښتو ژبه درته وړاندې کړم. هیله ده چې د ګټې مصدر مو وګرځي. د کلماتو د انګلیسي کلماتو د استفاده کولو نه معافي غواړم د دې لپاره چې ما عالي تحصیلات هم په پښتو ژبه نه دي ترسره شوي، نو کیدای شي بعضې کلمات داسې وي چې یا د ما نه وي زده او یا په پښتو ژبه کې بالکل نه وي، نو زه د هغو کلمو لپاره کیدای شي د ثبوت په دوران کې انګلیسي کلمات استفاده کوم. د محمد بن موسی فرموله د 2 درجې معادلاتو لپاره په کار وړل کېږي چې تقریبا د مکتب د 10 یا د 11 د دورې نه د پوهنتون تر دورې پورې په مختلفو اقسامو کې د ریاضیاتو په بخش کې، د انجینري په بخش کې کار تر اخیستل کېږي. عمومي شکل د 2 مجهوله معادلې چې محمد بن موسی فرموله یې حل وړاندې کوي هغه دا ده چې ax مربع جمع bx جمع c مساوي کېږي له 0 سره. اوس دا چې دا معادله د محمد بن موسی په فرموله څنګه حل کېږي او د هغې حل شکل څه ده، هغه دا ده چې x یو 2 مساوي کېږي، یعنې دا یو 2 مطلب اول x او دویم x د دې لپاره چې دا معادله 2 درجې لري چې هغه x 2 طاقت لري، باید 2 حله هم ولري یا 2 ریښې هم ولري. اوله ریښه د منفي b جمع جذر د b مربع منفي 4 ac په واسطه باندې پر 2a په واسطه باندې پیدا کېږي او د دویمې ریښې لپاره یې همدغه مقدار باید منفي شي. نو دا د محمد بن موسی د فرمولې عمومي شکل ده. باید دې ته متوجه شو چې a b او c معلوم اعداد دي او x مجهول ده. اوس دا چې دا فرموله څنګه لاسته راغلې ده، د دغې طریقه به زه تاسو ته وړاندې کړم. مونږ شروع له همدغې معادلې نه کوو چې عمومي شکل یې ده ax مربع جمع bx جمع c مساوي کېږي له 0 سره. د لومړي ځل لپاره که چیرې دواړه طرفونه د دې معادلې په a باندې تقسیم کوو، نو مونږ به ولرو چې x مربع جمع b پر ax جمع c پر a مساوي کېږي له 0 سره. اوس که چیرې مونږ د دغو 2 ټرمونو لپاره مونږ دغه مربع تکمیل کو، په انګلیسي کې ورته کمپلیټینګ سکویر ټکنیک وایي، په پښتو کې د مربع د تکمیلېدلو تخنیک چې د ما ترجمه ده، نه پوهېږم چې اصلي لغت به د تخنیک لپاره څه شی په پښتو کې، هغه دا ده چې که چیرې مونږ داسې یو قوس ولرو د الفا جمع بیتا کل مربع په شکل ده، قوس هم داسې خلاصیږي چې الفا مربع جمع 2 الفا بیتا جمع بیتا مربع. اوس په دې کې که چیرې مونږ الفا مربع او 2 الفا بیتا ولرو، مونږ به بیتا څنګه پیدا کوو؟ د دې لپاره که چیرې x مربع مساوي کېږي د فرض کړو چې الفا مربع وي او b پر a فرض کړو چې 2 بیتا وي، ځکه الفا خو x ده که نه، نو دا به مونږ ته د بیتا قیمت راکړي چې هغه به b پر 2a شي. نو که چیرې اوس همدغه معادله په خپل شکل باندې دلته ولیکو چې هغه د x مربع جمع b پر ax جمع c پر a مساوي کېږي له 0 سره. نو تاسو ته به سوال پیدا شوی چې دا فاصله ما د څه لپاره پرېښودله؟ دې فاصله کې که چیرې زه یو وارې دغه د بیتا والیو چې دا ده د دې مربع، البته یو وارې زه جمع کړم b پر 2a او بیا یې ترې منفي کړم b پر 2a کل مربع. نو په دې معادله کې ما هیڅ کوم تغییر رانهوست، ځکه دا له دې سره به بیرته خلاص شي، معادله به په خپل حالت کې قرار ولري. لیکن د دې لپاره چې ما دا ولیکه، د دې لپاره نه چې زه کانسل کړم، د دې لپاره یا اختصار کړم، د دې لپاره چې زه کار ترې واخلم، کار داسې ترې اخلم چې دغه 3 دانې ټرمونه زه اوس لکه دلته چې د دغو 3 وړو په ځای باندې الفا جمع بیتا کل مربع ما لیکلی شو، دلته د دغو 3 وړو پر ځای باندې زه x جمع b پر 2a کل مربع لیکلی شم او پاتې به شي b پر 2a کل مربع او جمع c پر a. دا 2 معلوم اعداد دي.
بی معلومه ده، ای معلومه ده، سی معلومه ده، ای معلومه ده. نو د دې لپاره د معادلې بل طرف زه باید انتقال کړم. چې بل طرف انتقال کړم د دې علامه د دې خواته منفي ده، دا به مثبت شي او صورت او مخرج به دواړه مربع سي، دا به شي بی مربع پر 4 ای مربع. د دې علامه به منفي شي سی پر ای. اوس موږ لرو چې x جمع b پر 2a کل مربع مساوي کیږي. دا دواړه کسرونه موږ منفي کولی شو. مخرج مشترک ورته 4a مربع نیسو، په صورت کې به ولرو b مربع منفي 4ac. ځکه 4a مربع په a تقسیم سي 4a ورسیږي ضرب سي 4ac کیږي. اوس د معادلې دواړه خواو ته موږ جذر اخیستی شو. نو که چیرې د مربع له جذر سره خلاص شي موږ به ولرو چې x جمع b پر 2a مساوي کیږي له صورت او مخرج جدا جدا جذر نه لاندې نیول کیږي. دا په صورت کې به ولرو b مربع منفي 4ac، په مخرج کې به ولرو 4a مربع جذر څه ده 2a ده. اوس که چیرې موږ x غواړو تناکو د معادلې دواړو خواو ته باید دغه عدد د معادلې بلې خواته ویسو. نو به لرو چې منفي b پر 2a مثبت b مربع منفي 4ac پر 2a. اوس موږ ګورو چې x مساوي کیږي له مخرجونو نه دواړو نه یو مخرج نیسو 2a. اوس دا به منفي b شي او موږ په دې پوهیږو چې د یو جذر لپاره منفي او مثبت علامې دواړه تحقق نیسي، ځکه د 9 جذر هم مثبت 3 ده او هم منفي 3 ده. د 4 جذر هم مثبت 3 ده او هم منفي هم مثبت 2 ده هم منفي 2 ده. ځکه چې منفي 2 مربع سي 4 کیږي، 2 مربع سي 4 کیږي، همدارنګه منفي 3 او 3 هم مربع سي 4 کیږي 9 کیږي. نو د دې لپاره باید منفي مثبت منفي دواړه علامې کیدو. b مربع منفي 4ac بل جذر نه لاندې ولیکو. نو دا د مثبت حالت کې به موږ ته یو ریښه راکړي د معادلې، د منفي حالت کې به بل ریښه راکړي د معادلې. نو دې ته که چیرې متوجه سو دا د محمد بن موسی فورمول ثبوت شو.